پیغمبر ویلي چې د جنات کومې چابې دي که نه هغه مولا حسین علیه السلام سره مولا حسن علیه السلام نه دا بې ځایه خبره ده. جنت چابي له هیچا سره هم نه ده ښه د جنت چابي له نبي علیه الصلاة کس کله نه استاد وایي امین. بشاکه څه امین اهل بیت ورکې وي که نه مو هر وخت څه قرار یې پوه شوې. علي رضی الله عنه چې کله په غدیر خم کې نبی علیه الصلاة والسلام د ده په اړه کومه خبره وکړه الحمدلله دا د اهل سنت په کتابونو کې صحیحه ثابته ده او دا صحیحه واقعه ده. متاسفانه د تاسې په ټول مذهب کې دا واقعا نسته په صحیحو روایتونو کې. ما ته ثبوت وښیه که دا رښتیا دی زه دومره پوښتنه کوم که درویغ دی. رښتیا ده د موږ په کتابونو کې رښتیا ده او د تاسې په کتابونو کې دروغ ده. څه رښتیا یاد دی نو بیا ویلي نه مني چې مطلب پیغمبر خپله ویلي دي چې که نه ما نه بعد زه چا مولا یم ما نه بعد مولا علی دی. ښه یعنې د مولا معنا دی یعنې ته څه شی جینې اخلې مطلب دې څه شی ده؟ ته پیغمبر سنت منې که نه منې چې پیغمبر څه کلام کړی دی منې که نه منې؟ توري صاحب د زړه سره ګوره یوه خبره به وکړو له یوې خبرې به بل ځای ته نه ځو بیا نه ورباندې پوهېږو. ښه یوه خبره تر څو ته ورباندې پوهه سې موږ هم پوهه سو. اوس نبي علیه الصلاة والسلام چې ویلي من كنت مولاه فهذا علي مولاه. تاسې ولې یوه ټوټه روایت را اخلیه یوه خبره را اخلی او ټوله خبره د حدیث نه را اخلیه. له دې نه خو مراد همدا ده چې د چا زه دوست یم د هغه دوست علي ده. چا چې زه په دوستي نیولی یم هغه د له علي سره دوستي و محبت وکړي. وروسته روایت یې په خپله موږ تاسو ته راښیي اللهم والی من والاه وعادي من عاداه. یا الله له علي سره چې څوک محبت کوي ته محبت ورسره وکړي چې څوک دښمني ورسره کوي ته دښمني ورسره وکړه. نو په دې روایت کې مولانا مراد دوستي ده. علي رضی الله عنه موږ دوست ده الحمدلله 15 وخت لمانځه کې ورباندې درود وایو. علي رضی الله عنه جنتي انسان ده الحمدلله. د ما له امام له بخاري نه راواخله اوس ګوره همدغه علي چې تاسې وایسته علي ولی الله په کلمه کې وایسته زه تا ته چیلنج دی تا ټولو اغاګانو ته درکوم یو فضیلت ته په خپلو کتابونو کې ما ته په صحیح سند سره راوښیه. اللهم من كنت مولا فهذا علي مولا. دا فضیلت هم د ما په کتاب کې الحمدلله راغلی ده. د تا په کتاب کې نسته. د تا په کتاب کې ورته دروغجن دغه روایتونو ته ویلی سوي دي مجهولو انسانانو روایت کړی ده. په کار خدا اوسې د تا په کتابونو کې د علي رضی الله عنه فضائل وایي ته ولې فضائل د علي رضی الله عنه نه لري په خپلو کتابونو کې؟ اول خدا علی ته رضی الله عنه ہے تو پکاره تو مولا علی ویل شو ہمیں مولا علی کہنا چاہیے علی کو. رسول الله ته ولی مولا علی مولا محمد نه وایسته؟ بشاکه زی اهل بیت زه غلام نبی علیه السلام درکې زهر وخت ورته زهر شو سپی زناور د سپی مه وایه بد کار د اهل بیت سپي نه غواړي. ښه اهل بیت سپي نه غواړي. نه کسې که نه زه د یوه کیسه کوم زه ته ووایم چې زه ما ته سپی قبول کړه اهل بیتو که نه زه هغه ځای ته نشم رسېدی چې زه سپی یم زه ګناهګار یم زه نشم رسېدی به ته. الله اکبر الله اکبر. یعنی بس دا ته عقیده باندې سوي چې ته به یې نه کوې زه خو هر شا الله جل وعلا ای د الله بنده وتوري صاحب وتوري صاحب وتوري صاحب په دې زړه سره سپی زناور ده او نجس ده او پلیت ده او مردار ده ځان سپي مه جوړوئ. ښه الله جل وعلا وایي ولقد کرمنا بني آدم. الله وایي ما انسان په ټولو مخلوقاتو کې عزتمن پیدا کړی ده. اهل بیت الله د دې دپاره نه دي د رسول الله اهل بیت د دې دپاره الله فضیلت نه ده ورکړی چې له انسانانو نه سپي جوړ کړي. دا خبره مه کوئ بد کار ده درته داسې هر چا درته کړي د اهل بیت په دې خبره خفه کېږي. امام علي ورباندې خفه کېږي امام حسن و امام حسین صلوات الله وسلامه علیهم هغه امامان ورباندې خفه کېږي. ودې الله بنده بشاکه زه ته یم چې مو عقیده همداسې دی مو هر څه درته زه دې یوه پوښتنه کوم چې مطلب د ټولو اهل بیتو نه ما خالقه که نه نو ته د اهل بیتو غم مطلب محرم ولې نه منع کوئ تاسې؟ و اهل بیتو منع ځینې کړي د توري صاحب په خدای قسم اهل بیتو قرآن منع کړي او رسول الله منع کړي او امام علي منع کړي او امام حسین منع کړي صلوات الله وسلامه علیهم. زه به درته یوه کیسه کوم تا خونې کې مطلب چې غم وشي یو هغه به تقریبا 89 سال زوړ وي هغه وي که نه ته اوسې مړیا کوي پتهې اوسې کوي خبره جوړ یا یادونه اوسې کوي هر څه کوي که نه. توري صاحب
کنه ما ته وایي چې ما ته باید اهل بیت ومنو کنه اها ما ته باید اهل بیت خبره ومنو کنه اها اوس امام حسن و امام حسین و فاطمه الزهرا و امام علی علیهم الصلاة والسلام هغه وایي دا کار مه کوئ ولې دا خبره نه منئ دي تا کتابونه وایي څنګه دا کار ما کوي خبره دار دغه چا ته رسیږي چې چا په کور شوي وي کنه کاري صاحب توري صاحب ته کولی سې چې له دې 12 امامانو نه دې یوه خبره راوړې او هغو دې ویلي چې تاسو دا ماتم وکړی بېشکه زه تا ته ثبوت اوس ښیم چې تا ته زه یم چې د ماتم ویلي مو کوو سابس همدغه ثبوت ما ته وښیي چې په دې 12 امامانو کې کوم امام ویلي چې تاسې ماتم وکړی زنځیر ووهئ سینه ووهئ جلوس وکړئ مخ ووهئ سینه ووهئ تورې جامې واغوندئ بیا زه تا ته د تاله کتابونو د دې امامانو خبره درته وښیم چې امامانو درته ویلي دا کار مه کوئ دا د اسلام عمل نه ده زه د پریکټیکل ثبوت وښیم که نه څه مطلب داسې دی ته خپل مړی د وشي که نه ته ښه غامه منو کې هر څه منو کوي که نه کوي یا زه الحمدلله موږ ته پیغمبر علیه السلام زه ته وایم که نه واکسنو دار دقیقه ته رسیږي که نه چې چاته میلاو شي توري سي اوس ګوریا هر چاته مصیبت و غم رسیږي د حسین علیه السلام شهادت د امت دپاره رحمت او دی اوس هم په جنت کې دغه مصیبت په هغه وخت کې چې تر 3 ورځو دپاره مصیبت و نور حسین علیه السلام په جنت کې ده هغه دا موږ ته لارښوونه نه ده کړې ستاسې په ما باندې 1400 کاله ماتمون خبره داسې ما که هغه جنت کې نه دی هغه جنت سردار دی هغه ته جنت څه شی و ته داسې خبره صحیح ده خو الحمدلله دا خو د اهل سنت دا فضائل هم دي مو په کتابونو کې راغلي دي چې حسین علیه السلام د جنت سردار ده کشکې تاسې په مذهب کې وایي کشکې تاسې په مذهب کې وایي زه دا پیغمبر ویلي چې د جنت کومې چابې دي که نه هغه مولا حسین علیه السلام سه مولا حسن علیه السلام نه دا بې ځایه خبره د جنت چابي له هېچا سره هم نه ده ښه د جنت چابي له نبي علیه الصلات والسلام کله نه ته دا شی اوس ټوله خېټې خبرې وتورېسې ګوره تا ته مو ټوله ثبوتونه ښیلي وو ته راوښیې ته یو راوښیې دا جنت کلي له حسین علیه السلام سره چیرې چا ویلي جنت کلي له هغه سره هغه د جنت په سردارانو کې یو سردار ده ښه دا زده کړه هغه ته سردار شو که نه ټول جهان سردار انداز شو که نه پوهېږه چې جنت سردار دی دغه مطلب دا نه ده خبره کوي دغه مطلب دا نه ده چې یوازې حسین علیه السلام د جنت سردار ده نه نبي علیه السلام ویلي دي چې د جنت په سردارانو کې حسن او حسین سرداران دي یعنې نور سرداران هم لري نور سرداران هم پکې خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم ده خپل انبیا دي 1,400,000 انبیا دي کوم ځای کې ویلي دي چې نور سرداران دي جنت نو دا حدیث څه شی دی چې سیدا شباب اهل الجنه په سردارانو کې سرداران دي د جنت دي ځوانانو یعنی څه مطلب سیدا شباب اهل دا روایت تاسو په خپل کتابونو کې لري همدغه روایت دا ته اوس ښیې چې فاطمه رضی الله عنها د جنت د ښځو سردار ده که نه ده بشاکه دی هغه بشاکه ده توري صاحب نو ته خو وایې چې حسین علیه السلام فقط سردار ده د جنت نو فاطمه رضی الله عنها کومه سوه بیا نو خو ته اوس وکې کسه بلار کړی ته خو اوسې چې ټول اصحابان مو سرداران پوه شوې الحمدلله ابو بکر رضی الله عنه د ټول د جنت د خلک مؤمنانو سردار ده عمر رضی الله عنه د جنتیانو سردار ده د بیبي حاکې ویلي نه دی ادا کړی اوس بیا کوم ځای ته لاړې توري صاحب اوس په دغه اړه باندې یو روایت له اهل بیت راوړلی چې هغه خبره پرېږده ورکې که نو اوس نه سمانې چې جنت سره سبا به ته اوس کله مثال مړ به شي چې شی به شي دومره پښتانه مو ته نه کابر کې وشي مطلب پښتانې خو د نه کېږي اسیا که نه دا خو منې کومې پوښتنې کېږي رانه تا ته به وایي چې مطلب رب د چوک دی ښه بیا به درته چې رسول د چوک دی بیا به درته چې اسلام د چی دی بیا څلورمه به درته چې امام د چوک دی امام د چوک ده زه به ورته یم چې امام 1200 کاله کېږي ورک و که څه که نه ورک و تا اوس دنیا باور نشه چې مو امام غیب دی غیب پردې کې دی نو خود نو تا اوس تا یقین نرسین تازه څنګه اوس پوهېږم ته ما انکار نه کوي خو ما ته ګوره توري صاحب که چیرې ملایکو په قبر کې راته ویل سي د تا امام څوک ده زه به ورته وایم چې هغه غایب و په پرده کې و پرې به مې ږدي بیا ملایکې ته اوس ته که څه که نه زه به تا ته وایم
تا اوسه پورې نه حسین غم کې ژړلي دي محرم کې که با نعوذ بالله خلک خوشحالۍ تاسې خلک منو کوي ودونه کوي هر څه شی کوي دا ولې دا څه وجه ده حسین علیه السلام د چا زوی و توري صاحب؟ حسین علیه السلام بشک امام علی علیه السلام زوی امام علی علیه السلام زوی و چیر شهید سوی ده دی؟ کربلا کې په کربلا کې کوم ورونه یې نور ورسره شهیدان سوي دي د اهل بیتو د علي رضی الله کوم زامن نور ورسره شهیدان سوي دي؟ حضرت عباس علیه السلام ته اوس پښتانه قسم مونږ نور ولټا اوس کوي ته مو اوس کوي مطلب دا اوس چې کی وی راګيري کوم نه یا اوس ګوره ماشاءالله تعالی اهل بیت سره محبت لري توري سب ته خایسته ځواني اخلاقی ځواني ماشاءالله اهل بیت سره محبت لري. اوس د حسین علیه السلام ورور په کربلا کې شهید سوی د عمر علیه السلام وایي چې عمر علیه السلام په غدیم رحمت وي د علي رضی الله زوی ده او د حسین علیه السلام ورور ده. نه څنګه ورور دی اوس څنګه ومنم چې حسین خپله نه ویلي دي نه پیغمبر ویلي زه خو دا نشم منای که نو دا عباد څوک وایي چې د حسین علیه السلام ورور و؟ هغه بشاک ورور دی نو اوس ته دورانخ کې ام المؤمنین بي بي زوی دی خپله ته اوس ته څنګه نه پوهېږي د چا د فاطمې رضی الله زوی ده؟ نه د ام المؤمنین بي بي زوی دی څنګه نه پوهېږي په دې شي. شاباس خو همدغه عمر و ابوبکر و عثمان هم د ام البنین په اولاده کې دي. څنګه اولاد یې څنګه دی بی بی فاطمه سلام الله علیها خاک نه دی ادا کړی څنګه ورور کوم وبال اے الله بنده د حسین اغه عمر رضی الله نه درته خیم امیر المؤمنین نه درته خیم د حسین علیه السلام ورور د علی رضی الله زوی د عمر په نامه باندې په کربلا کې شهید شوی ده د حسین علیه السلام په دفاع کې شهید شوی حسین سره 72 شهدا د کربلا کې کومه خلخانه دی ټول 72 شهدا شوی د کربلا کې خو په دې 72 شهداو کې د درې ورونم شهیدان شوي دي عباس علمدار ده او عثمان ده او عمر ده. دا منوم تاسو سره علم شته دی تو کتابونه پړو کړي هر څه د پړو کړي منوم ده خو وایي چې د ابو وایي په اوس دغه د حسین علیه السلام ورونه دي اوس ومنل چې ابوبکر او عمر او عثمان په کربلا کې د حسین علیه السلام ورونه دي د علي رضی الله زمن دي شهیدان شوي دي. نو ته اوس مونږ ته کوم ابوبکر پښتنه کې ته اوس وایم ته ابوبکر خلک دلته ډیر نو چې ریکارډ کوي غشه کې سبب ودی الله بنده وا توري جان وا توري سه وا توري ودی جلسره کوم چې صحابه ابوبکر عمر عثمان دی غنه درته خیمه د تاسو په دې ټوله باندې چینار کې دغه اهل بیت شو عمر د شهید سوی د حسین علیه السلام سره په کربلا کې ولی وجنډي نست دي د پنامه باندې څنګه جانډي نه څه تورې کړي وای سبا مو په ویلو څه کړي دي او د حسین علیه السلام په دفاع کې شهید سوی د ودی الله بنده وای کومه تورې کړي ده حسین علیه السلام په مخ کې شهید خو زه ته هم کوم 72 شهدا دي 72 شهدا زه هر وخت زړه کې ساتم بیت مینه توري ودی زړه سره ته په هیګي چې توای زه د اهل بیت او سپای ما الله جوړ کړي زه اوس اهل بیت درته خیمت نه مانی الته وای زه د اهل بیت او سپای می الله جوړ کړي دا د ما د پاره د فخر خبره ده. زه اوس حسین علیه السلام ورونه درکایم د تا کتاب وای د تا مذهب کتابونه وای چې ابوبکر عمر عثمان د حسین علیه السلام ورونه او عباس علمدار د حسین علیه السلام ورونه په کربلا کې شهیدان شوي دي. بشاک چې شهیدان شوي دي هغه بشاک هغه زمانوم ویلې نه منو ورونه دي. اوس دا ویلی چې زه د ابوبکر او د عمر او د عثمان چې د حسین علیه السلام ورونه دي چې د دې سپی مې الله جوړ کړي بس زه به فخر کوم زه اهل بیت نه یم زه اهل بیت څوره دي کنه اهل بیت مولا حسین سره یعنی هغه اهل بیت نه دي یعنی هغه اهل بیت نه دي عباس علمدار اهل بیت ده زه نامې په دینه شم خستای ته زه ته نامې خو متفاوت دي سی ایډیټینګ کې هر څه کې زه کیسه کوم نه ایډیټ تا ایډیټینګ څوک څه کوي ودی زړه سره د تا ایډیټینګ څوک څه کوي د تاسو ایډیټینګ مال سره کړی د خدای په فضل سره د تاسو اپډیټ او د تاسو ایډیټینګ دا ټول سوی د اوس مؤمنانو مسلمانانو ته معلوم شوی یاسته او دی الله بنده کاری سره خبره د پدی خاتمه مو په ګناګور پدیو کنه مو صرف علیان ولی ولا مو خلق نه پرګادي پوش مو شیطان کیګو مو لیار یا بندگی مو ولیا پوش مو ارس خل ظلم مو سره کیږي ویلي مو چې چرته علینا مار سي خا اوس دغه علی ولی الله کما د تعالی کتابونو درته ثابت کړی چې تاسو ټول عمر له دغه اهل بیت سره خیانت کړی ده دوکه مو کړی ده او یونیټی سی په څومره مبارک ورځو کې راځي د سره خدای جل وعلا دې سره دوکا کړی ده
و د تاسو له اهل بیتو سره مو خیانت کړې ده د زړه سره امام حسین استغفر الله ربي و داشي خلق ولا نه دوی داشي جملې لیکي داشي خلق معنا کور میکي اوس زه څه درته وایم ته څه ته له خپلې خېټې را سره لګیایې وتورې سې ودې الله بنده دغه علي ولي الله امام علي رضی الله عنه ته اوس په حقیقي معنا باندې منې په واقعي معنا یې منې ورته اوس کسه کنه ځان ته نه سار ما په کول مونته مته زه د خلخوانی نه پورتینم زه ارچ نه پورتیرم علي شابس دغه امام علي رضی الله عنه ته په معتبر کتاب تهذیب الاحکام کې درته وایي چې متعه حرام ده تاسو ولې متعه کوئ دا چالي کله د کتاب لک صرف درو نامه متوخه دیتا شیخ صدوق هغه معتبر شیخ صدوق دی دا شیخ طبرسی دی دا هغه څلورو معتبرو کتابونو کې دا روایتونه په معتبرو کتابونو کې دي ستاسو علي رضی الله عنه حرم رسول الله نبی علیه السلام حرام کړل متعه دا علي ولی الله په دغه ځای کې ولی نه منیا ټولې ځون لیکي ټولې امریکای جنتي ځون اربالي کې بازاتي د تاسو ترچيب کې الله اکبر یعنی د تاسو کتابونه د امریکای جنټانو لیکلي دي الله اکبر ویلی نشته دي ورکی دي کاسو لګنه دي ویلی مشاو دي کاسو نشته دي څه یا اهل سنت کې نص الحمدلله اهل سنت کې و امریکایم دي اهل سنت کتاب دا لیکلی تاسو کتابونه نه متوز مطلب تاسو خلک کې څه کاپي الله مو یونیټی سي پلای جل وعلا مو دې مبارک ورځو اله العالمین مو دې مبارک ورځو برکت په رزق او ژوند او ژوندۍ کې برکت کړه حکومت ورځو چې الله قسم کړي کلمات تیرا کپول شوالي بس نور به څه تنه زوس د سي پسترګو توري سیب زه دا اوس دغه تاسو کلمه دغه اهل سنت ټول پرېږدم ښه بابا عبدالرحمن صاحب زلرسه زه خپل کار دی کوه نه پرېږده مکنوست ټول زه له تاسو سره د تاسو کلمه همدغه واشهد ان علي ولي الله کوم امام ویلي دي چې دا کلمه ووایاست مهرباني علي ولي الله ولی د خدای ولی د علي نه بغیر د جهان او سیده هغه خو موږ وایو چې د الله ولی ده په دې کې شک نشته اوس دا تاسو کلمه وایي دغه کلمه امام حسن علیه السلام ویلی و چې ټول شیعه یو خدای ولی د څنګه نه یایو او د الله بنده خو شیخ وایي شیخ د اهل بیت نه مني کش کې مو د اهل بیت منلی وای کش کې مو د امام علي منلی وای کش کې مو د امام حسن منلی وای کش کې مو د امام حسین منلی وای دا ټول امامان درته وای ماته مکوي تاسو کوي دا ټول امامان درته وای متعامه کوي تاسو کوي دا متام زنجیر نه ته کوي متام زنجیر بزته ته یو ثبوت ورکوم راک روانه اختر دی کنه اختر دی پوش ولی منی خو ته عید کې د مطلب قربانی دی کنه دا بکاوي ثبوت را کړم مهرباني قربانی دا قربانی ما کو دا پیسې راشه ته ورکا کنه غریبانو تقسیم کړ مو غریبانو ته الحمدلله ورکړي قربانیان يم کو د مؤمنانو کار د ټول کارونه بکوي ښه نه کسه واستماته ثبوت را کړ زه په دا کیسه قرباني حضور واجب نه ای کړل تاسو نه یو غریب سړی مرګيږي تاسو په صفه اعتمادات نه وسکئ ته ویلی نه کوي په کور ته ته پیسې ورکاندار په هغه دغه مثال کور په بوچی غو په بوچی مزوران دي ډیر څه میان د سیاست ته کیسه وکم چې زنجیر څه کنه زنجیر نه بغیر مونږ کیږي کنه خو زه وایم چې تاسو نه کیږي خو د اهل بیت الحمدلله دا لار نه و ګوره ته د لارسه توري جانه بې ځایه بحث مه کوه چې د چشي معلومات وتوري سي وتوري جانه وتوري جانه ګوره دا دین داسې ده د زړه سره دا محبت نه ده چې اهل بیت یو خبره راته کړې نه وي او ما ته د اهل بیت له ځانه یو څه شی پسې جوړ کړو د اهل بیت خبره منل پکار دي چې اهل بیت ما ته څه ویلي دي اهل بیت کومه لاره راته ښودلې ده اهل بیت څه شی له ما ته نه غوښتلی دي و قربانه کړي سم توري سي دا خبره د احساسات نه ده چې ته دا خبر ګوره غوښه دا خبره د دې نه ده چې ته وایې زه ولا زنجیر وهمه دا د مال حسین علیه السلام سره مینه ده امام حسین علیه السلام په کربلا کې خپل خور ته وایي زینب علیه السلام ته وایي وای ای خور جانې زه قسم در کوم تا ته چې ګریوان به نشلوي ماتم به نه کوي چغې بغارې به نه وهې مخ به نه وهې خپل خور ته په کربلا کې وایي او ته اوس وایې زه دا کار د دې لپاره اوس ما ته د امام حسین ګوره راځه ما ته یو څو داسې خبرې وکړو راځه زید پرېږدو زید به نه کوو
اوس دا د امام حسین علیه السلام خبره واتوري ودی الله بنده اوس یاري غوږ سه رب دې سرلوړی کړي نو ټیټ صاحب الله دې په ژوند ورځ کې برکت ګوره دې زړه سره ګوره دا د امام حسین خبره منل محبت ده او که د هغه خبرې په خلاف بل عمل کول محبت ده. دې جواب راکړه. زه اوس درته ثبوت درکوم. مطلب چې کله د لسم ریزه شوله که نه بیبي زینب سلام الله علیها چې کله نو د الله بنده زه لسم مسن د ما د خبرې اسانه جواب راکړه. زه درته وایم د امام حسین خبره منل محبت ده که د هغه خبره نه منل محبت ده؟ څنګه خبرې نه منې نو دا خو سره ته کافر شولې پوه شولې چې الله اکبر. خو زه درته وایم چې د تا معتبر کتاب امام حسین علیه السلام وایي خپلې خور ته په کربلا کې وایي ماتم به نه کوې مخ به نه وهې جلوس به نه کوې چیغې بغارې به نه وهې ماتم مجلسونه به نه کوې خپلې خور ته وایي په کربلا کې. ودې زړه سره اوس ما ته به دغه دا خبره منو او که بې نه منو ویلې مې نه بېشکه خو دا ما ته اوس ته ثبوت وکړې څنګه کوم کتاب کې له کوم کار پستر د تا د مذهب معتبر ملا به زه درته وښیم بیا بیا منې معتبر ټوله کورمه خرابه کړي ده چې ټوله خلک یې دا د 800 کاله مخکې ملا تېر سوی ده دا د 800 900 کاله مخکې دا ملا تېر سوی دا د کور مینه ده. وای نه څه وایو د سوسکاري صاحب دا نو اوس ګوره ته د اهل بیتو روایتونه هم نه منې توري صاحب ګوره د زړه سره دا دین داسې ده د الله خاطر وکړې په الله قسم که له موږ نه زیاته محبت له اهل بیتو سره لرئ د موږ ځانونه د موږ اولادونه د موږ مالونه د موږ وینه د له اهل بیتو نه قربان وي په حقیقي معنا باندې په حقیقي نه د ډوزو. اوس ګوره له تا نه د څه شي استفاده کوي توري جانه تا ته څه وایي دا اغاګان دي ودې زړه سره دغه شایسته خو امام علي ومنه همدغه شایسته مه سونې کېږه امام حسن ومنه امام حسین ومنه دا غاګان دي مه منه چې په تا باندې ځان وهي. نن ګوره ته په دې ماتم کې زنځیر را اخلې ځان وهې د امام حسین علیه السلام د محبت په خاطر تو ورسه هغه خر 2 وارې په دې زنځیر وهه چې منډه درنه اخلي که نه اخلي یا الله بنده دای تاسو ته عبادت ښودلی ده چې ځان وهه په دې الله اجر ده او حالان کې ټول اهل بیت مو له دې نه منع کوي. امام علي مو منع کوي رسول الله مو منع کوي له رسول الله سره خو تاسې کار نشته. امام حسن امام حسین حتی امام صادق علیه السلام درته وایي دا د جاهلیت د زمانې اعمال دي دا مه کوئ او تاسو یې کوئ. نه نه که څه که نه کاري صاحب زه ته اوس وایم که نه چې د زنځیر دی دا هغه دی که نه مونږ چې دا کار کوو که پوه شو ته راشه لږ زه درته اوس صرف یو پریکټیکل ثبوت دي شي ښیم ته کله لږ لاس خواته یعنې دا تاسې کوئ په خپل محبت یې کوئ که نه نه دا عشق دی دا محبت دا عشق دی محبت یعنې که اهل بیتو درته ویلی چې دا مه کوئ هم تاسې کوئ که نه یعنې که اهل بیتو درته ویلی چې دا مه کوئ هم تاسې کوئ که نه ما خو اوسه پورې زه خو دور ارستاژ ما خو نه دي اورېدلي چې اهل بیتو ویلي موږ ته دا شي خو صحیح ده خو دا اوس د یو ساعت له تا سره دا ملګري دوستان هم دا ناسې ټول اوري زه تا ته وایم ته یوه خبره ما ته د تا له ټول مذهب نه راوړه چې ته کوم ملا مني له هغه ملا نه یو روایت راته راوړه چې د 12 امامانو کې یو امام ویلی دی چې تاسې ماتم و زنځیر وکړئ یا ویې وهیه نه دی کوي که نه زه درته یم زه ته اوس ډیپټی کې نه وایې که نه زه مسافر یم زه ډیپټیو کې لګیا یم ځکه ته اوس ما ټوله ثبوتونه ما سره شته دي زه اوس ټیک ټاک نه وځم لایو بندېږي ته اوس ما ټوله ثبوتونه درته پریکټیکل ښه اوس به اسانه خبره دا وکړو توري صاحب اسانه خبره تا متعه کړې ده تا متعه کړې څنګه متعه نه پېژنې صیغه نه صیغه نه نو دا ته څوړ شی ستا صیغه نه ده کړې دا ته صیغه تاسې زبان کې موږ څه موبایل شی ورته وایي متعه ورته وایسته متعه ورته وایسته ودې الله بنده نه متعه دا شی موږ زبان کې نشته دی صیغه تاسې یاره موږ لکه زبان کې دته بل څه شی نه ما خلک ما یو شی په راغله دا معنا لري چې مثلا ته یو چیرې لاړ شې یوې زنانې ته 100 روپیو 500 روپیو ورکړې او له هغې سره یو ساعت تېر کړې څنګه زنانه دا څه خیل خبره شوه ته زنانه سره خو نه دا شی متیه نه یې متیه دا مه نه دي کړي دا چې ته کوو متیه ښه دا متیه تا کړې ده که دې نه ده کړې نه دې شي ما لکه اوسه پورې یقینا نشته چې دا صحیح وي نه وي صحیح ویلې څه ده به در ویې
دا شرمونه آفرین دي شابس نسته ګوره اهل بیتو تا اوس په دغه ځای کې ماشاءالله اهل بیت ومنل په دغه ځای کې دې اوس ګوره ماشاءالله اهل بیت ځکه نه هم خبر زه به څنګه هغه وکړم پوه شوې اوس ګوره وزې تا اغاګان څه درته وایي وایي بس همدا متعه کوه ګوره توري صاحب خبره دلته دا ده قربانه کړي سم اوس متعه امام علي وایي دا مه کوئ امام حسن وایي دا مه کوئ امام حسین وایي دا مه کوئ امام زین العابدین وایي دا مه کوئ اوس ګوره ماشاءالله ته وایي دا کار مې نه کړی ده او نه کوم دا کار ته وایي چې نه مې کړی نه کوم اوس په دې کې د اهل بیت ومنل خبر نه نو زه څنګه دا شی زه کوم کاری زه شي نه خبر نه خو خیر کتا ته سبا په دې خپل ځای کې او اغا صاحب درته ویل چې زه دې تعالی خور سره یا دې لور سره متعه کول غواړم ته اجازه ورکړې نه کاری صاحب په داخلين به تواله الله اکبر قربانه کړي سب الله دا کارونه نه کوو ورا زه ته دا سپورټ کوم ته ویلي اهل سنت هر وخت موږ او ته ویلي کنه موته کاپیر نه چې موته باندې پوه شي کاری صاحب ګوره خو زه همدغه توري صاحب د ما اوس ګوره د تاسې کومه عقیده ده دا اوس چې ته روانې سي وایي زه دغه عقیده لرم چې متعه نه کوم هغه به مې په دې خولو په دې څوک وارث دا خبره وکړه اوس که ته شایم یې د مغرور یې د ما له تا سره په دې اختلاف نه ده چې ته شایه یې زه سني یم نه شایسه د امام علي شایسه د امام حسین شایسه د امام حسن شایسه پوه شولې په دې خبره الحمدلله زه شیعه یم پوه شول الحمدلله هر وخت د اهل بیت ته مطلب زه غلام یم پوه شي زه هر وخت سجدې ورته کوم الله خدا خبره مه کوه د الله باندې سجدې له الله نه بغیر بل چاته نه کیږي زه به ثبوت دې ډېر کوم سجدې نه به سجدې ثبوت ډېر کوم راک ماشاءالله دا خو یعنې د تاسې مذهب کې اوس بیرته په خو د الله باندې ما ورور درته ویلو چې مې په هغه نامه مه پېښمانه کوه څټي مې ورور درته ویل چې ته اوس له الله نه بغیر بل چاته سجده کوې خو ثبوت ډېر کوم که نه چې زه اوس ته وایم بیا صحیح دی بیا یې ومانه وکړه راکړه ثبوت داسې دی کسه که نه یوسف پیغمبر واقعا د ښه پړاو کړي ښه علم در سره دی که نه ما ته د چا امتیان یو کسه که نه زه رسول الله وم زه د پیغمبر امت یم او خلاص خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن کې څه الله څه وایي قرآن منې ولله یسجد من فی السماوات والارض قرآن کې رب وایي چې غوږ سه ودې زړه سره وتوري سه خارق ثبوت راک یونیټی څه مکه اوس د مسلمانانو باندې پوهه سي یوسف پیغمبر واقعا د ښه پړاو کړي ښه علم در سره دی که نه یوسف پیغمبر ویلي خپل پلار ته سجده وکړه یعقوب پیغمبر ویلي خپل زوی ته سجده وکړه شابس پوره سوال دی پوره ویلي سجده وکړه سجده خو غايه سجده وکړم هغه سجده د زیات کوم دود یا کوي کوي ښه غوږ د نورو هغه خو د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام شریعت ول ګوره د زړه سره ته په دې باندې ځان پوهه کړه په مخکینی شریعتونو کې د ما ته په شریعت کې کنه څلور ښځې په نکاح اخیستل روا دي کنه څلور ښځې په یو وخت کې په نکاح اخیستلی سي کنه دا منې اوس ګوره د داود علیه السلام په زمانه کې سلو ښځو سره هم تا نکاح کولی شوی اوس به ما ته قرآن پرېږدو د داود علیه السلام شریعت ته به ځو چې له سلو ښځو سره نکاح وکړو له 500 ښځو سره نکاح وکړو ګوره د زړه سره اوس پخواني شریعتونه سیول هغه که د ما او د تا د قرآن موافق او مطابق ول هغه مسئله منل پروا نه کوي لیکن کوم مخکینی شریعتونه چې د ما او تا د شریعت مخالف وي هغه به نه منو اوس ګوره قرآن کې الله څه وایي ولله يسجد من في السماوات والارض د ما او تا په شریعت کې محمد رسول الله څه وایي چې له الله نه بغیر بل هیڅ چاته سجده نه ده روا د رسول الله په شریعت کې د سجدې لایق او حقدار یوازې رب العالمین ده اوس که ما او تاسو د یوسف علیه السلام په زمانه کې د یوسف علیه السلام په شریعت کې ډېر داسې خبرې وي چې د ما ته په شریعت کې ناروا او حرام دي مثلا همداسې د نوح علیه السلام په شریعت کې د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې د اسحاق علیه السلام په شریعت کې د نورو انبیاو په شریعتونو کې ډېر اعمال ول چې په هغو شریعتونو کې روا ول د ما ته په شریعت کې ناروا دي
نو ما ته به اوس خپل شریعت منو که به مخکیني د نورو انبیاو شریعت ته ځو؟ نه، خپل شریعت به منو. اوس ښه راسه ما ته اهل بیت ورته راسو. اهل بیت څه وایي؟ امام علي علیه السلام، امام حسن، امام حسین، په والله دومره پاک توري جانه د زړه سره دومره پاک مذهبي و دومره پاک دیني و د اهل بیتو. نه له چا نه سجده غوښتلي دي چې موږ ته سجده وکړئ، نه ویلي چې له موږ مدد دې موږ وکړي، نه یو څه یو بل څه ورته. دا عقیده ګوره دا د اهل بیتو خلاف خبره دې وکړله، خفه دې کړله. ما ودې الله بنده نه دسته هغه مو محتاج نه دي، مو محتاج یو صفا خبره دی. موږ محتاج داسې نه یو چې موږ څه شی راکولی سي. موږ په محبت کې ورته محبت به ورسره کوو، درود به ورباندې وایو، له هر چا نه زیات محبت به ورسره کوو. الحمدلله ورسره کړی مو ده، محبت ورسره وکړه. الله دې وکړي چې شپه ورځ درود ورباندې ووایې، نوم یې یاد کړي، ذکر یې وکړي، یعنی نومونه اخیستل، درود ورباندې ویل، دعا ورته کول. اما د دې معنا دا نه ده چې ته سجده ورته وکړې. سجده ګوره په قرآن او په اهل بیتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې ناروا ده، دا په اسلام کې جایز عمل نه ده. سجده څو رقمه کېږي پوه شي، یو حقیقي یو مجازي پوه شي. یا خاص سجده حقیقي و مجازي سته. هر مجازي سجدي ورته کوي. دا زمان خدای ته کوي. ګوره توري جانه، ښځې تا ته یوه خبره وکړم، توري جان، دا هندوان ته پېژنې؟ دا انډیا والا هندوان، دا هندیا والا هندوان پېژنې دوستانو؟ دا د ورځې اوس دلته ذکر استغفار ډېر وایسته، درود ډېر وایسته. عجیبه ورځې دي، عجیبه ورځې دي. دغه ورځ ګوریا پیغمبر ما من ایام العمل صالح فيها احب الى الله. الله ته په دې شپو کې یو وارث دي سبحان الله وویل، په ټول کال کې بیا دومره الله ور باندې نه خوشاله کېږي لکه په دغه ورځ. په دغه ورځو کې چې د ورځې سبحان الله، استغفر الله، الحمد لله، الله اکبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دا وایسته. ښه ګوره توري سي هندوان پېژنې؟ هندوان دغه هندوان اوس د غواوو دپاره مجازي سجده کوي. ښه کوي که بد کار کوي؟ دا زه هغوی پرکې کې نه یم چې دا زه اوس ته زه وایم چې زه دا ویلي کوي هغوی چې زه هغوی اوس مدد کوي نه کوي. زه خو ته یم چې خپل علي نه مدد وغواړم، ما سره کېږي کار. زه چې اهل بیتو نه مدد وغواړم ما سره کېږي. الله اکبر. ښه وګوره توري صاحب، ما څه درته ویل تا څه راته ویل. یعنې ته اوس په هندوانو باندې کار نه لرې که نه؟ زه چیز هندوانو سره څنګه کافر دي، هغه پیغمبر سنت نه مني، هغه اهل بیت نه مني. زه څنګه هندوانو ته وکړم؟ د تا څه فرق ده؟ تم قبرونو ته سجده لګوي، هغه هم غوایانو ته سجده لګوي، بوتانو ته سجدې لګوي. د تا او د هغوی څه فرق ده اوس؟ نه کسه کنه نو سغا دوس و غوس کسه کنه تو بانا و زبیلا تو اهل بیت سره خو ما سما وکړه. ودې الله بنده و د مکې مشرکین ابو جهل خو به پېژنې، نوم دې اورېدلی ده؟ ابو جهل ابو جهل سلات و منات و عزات په مکه مکرمه کې په دې پاک ځای کې بوتان لګولي او سجدي ورته لګولې. د تا او د هغه څه فرق ده؟ دوست دوست دنیا خبر چې اصحاب کوم کیسې کړي هغه مو ته رکی نور اهل بیت ولا کیسه نه کوي مو ته چې اهل بیت. نو تا ته اوس کوم امام، تا ته اوس کوم اهل بیت ویلي چې موږ ته سجده ولګولې؟ الله بنده زه به سره د یوه کیسه کوم دا موږ سره مدد ویلي کېږي. دا څه وجه ده؟ څه شي مدد یې کړی ده؟ زه مطلب ونه وغواړم، زه څه مطلب زه خدای ته واسطه ویر کوم، زه د مولا مطلب که خدای مطلب مو نه ناراض وي زه که چا واسطه ویر کوم د اهل بیت هغوی کې نو دا خو څه بعده خبره نه. ته اوس واسطه ورکړه، اوس مدد له ټولو نه وغواړه چې تا ته یو دلیل درکړي چې موږ ته کوم امام درته ویلي چې موږ ته سجده ولګوو. راځه په خیر مهرباني. بېشکه دومره منجوزي شوي دومره ته صرف ته ذکر دا یوه معجزه به دا اوس وسي، دا یوه معجزه به دا اوس وسي. دلته به دا مسلمانان دا ټول 2.5 مسلمانان ټول به در سره شهید سو. اله غیږ واچوه. زه صرف هیچ نه غواړم که نه، زه صرف دروغ غواړم که نه چې بس مو غلام قبول کړي. بس غلام خو اوس ګوره توري جانه و توري و دې زړه سره و قربانک. قرآن خو منې که نه د زړه سره؟ قرآن خو منې که نه؟ قرآن څنګه نه منو؟ ویلې نه منو قرآن کې الله جل وعلا وایي ولا تدع من دون الله. الله درته وایي ویله ما نه بغیر بل چاته به آواز نه کېده، بل چا نه به مدد نه غواړي. دا قرآني آیات اوس منې؟ ویلې نه منو.
نو خو دا اوس ته وایې چې زه له هغوی نه غواړم هغه دې ما مدد کوي او الله درته وایي بیا ما سره مدد ویلې کېږي، زه صرف بس دغې ته حیران پاتې یم چې ما سره ویلې مدد کېږي. نو دا خو دا بوتان که تا خیال کړی وي دا هندوان نه دي وتوري جان، دا هندوان چې د رمسال ته لاړ شي ګوره دا هر څه الله کوي د زړه سره، هر څه الله په الله سره څنګه ګمان ول الله هماغسې در سره کوي. دا هندوان چې اوس د رمسال ته لاړ شي غوا نه مدد وغواړي نو هغوی ته هم الله جل وعلا رزق ورکوي، صحت ورکوي. نو اوس به هغه وایي چې ولا دمو غواوې مدد کوي ته یې ورسره منې بیا هغوی خپله غلی، خو زه درته یم چې زه واسطه د مولا ویل کوم، اهلیت ویل کوم، ما سره کېږي. زه اوس قرآن درته وایم، زه د الله کتاب ته خو کانه وایې چې مونږ قرآن منو، کانه تاسو وایئ چې مونږ قرآن منو. اوس په دې قرآن کې الله درته وایي وقال ربکم ادعوني استجب لکم. ای خلقو وقال رب وایي ادعوني استجب لکم، د تاسو رب وایي چې له مانه یې وغواړئ چې زه تاسو ته درکړم، دعا را نه وغواړئ چې دعا مو قبوله کړم، محتاجي مو راته مخکې کړئ چې زه مو هغه محتاجي در حل کړم. اوس ګوره ته دا کلمه ووایې په دې لا اله الا الله، دا د لا اله الا الله په معنا پوهېږې توري صاحب؟ کلمه زه بېشکه زه تاسو کلمه زه یم چې مطلب لا اله الا الله زما مطلب خدای زما لا اله الا محمد رسول الله علي ولي. لا اله څه معنا؟ لا اله د دې معنا وکړه، لا اله د دې معنا څه شی ده؟ دا مطلب خدای نه علاوه مو بل هیڅ چاته هغه نه کوم. یا دا معنا نه ده د زړه سره. لا اله د دې معنا وکړه. څه شي ما زه درک ته ما تعلیم نشته دی، خو بس په دې د پوهېږم چې مطلب دا کلمه مو د هغه دی پوه شوي لا اله الا محمد مو رسول دی، خدای نه علاوه مو بل څه نه کوو، علي مو ولي دی. دا کلمه زده کړئ ښه. ګوره لا اله داسې زده کړه، زه در زده کړم ښه. لا اله نسته لایق د عبادت، نسته مشکل کشا، نسته حاجت روا الا الله مگر یو الله ده. یا الله بنده ته په دغه کلمه باندې دا اوس ته وایي چې زه سجده له الله نه بغیر بل چاته کوم، بیا خو ته کلمه په دروغو باندې وایي، ته مدد له الله نه بغیر له بل چا نه غواړې، ته کلمه په دروغ باندې وایي. نو دا لا اله الا الله لا د ایاک نعبد و ایاک نستعین په لمانځه کې ته وایې که نه وایې وتوري جانه؟ ولې نه وایي؟ نو ولې داسې نه وایې چې ایاک نعبد ایاک وعلي نعبدو، داسې ولې نه وایې یا ایاک و اهل بیت نعبدو؟ هلته په سورة الفاتحه کې وایي چې ایاک یا الله خاص د تا عبادت کوم، او دلته بیا وایي چې سجده د فاطمه او د علي او د حسن او د حسین دپاره م کومه او مدد له دې ټولو نه غواړم. نو بیا خو ته په سورة الفاتحه کې هم دروغ وایې له الله سره، په کلمه کې هم دروغ وایې له الله سره. ودې زړه سره الله عقل در کړی، الله شعور در کړی ده. وتوري جان بس خبره ده په دې څه کاري صاحب زه ډیوټۍ کې لګیام که نه تاسو اوس مو نور ډېر بحث کړی، خو چې ته د ما کوم ثبوتونه ما سره دي زه به تا ته انشاءالله خیر که مقام ویلای شه زه ته بیا راځم، زه به تا ته پریکټیکل زه ډیوټۍ کې نه زه سفر یم پوه شي دلته یو څه ما سره. توري جان یو اخري خبره درته وکړم، یو اخري خبره درته وکړم د ورور په حیث باندې، د ورور په حیث باندې. ګوره قبر ته به تنها ځې، والله که دی یا زه خلاص کړم یا دی آغا صاحب خلاص کړي یا دی بل څوک، کوشش وکړه مطالعه وکړه، کوشش وکړه لټنه وکړه، کوشش وکړه په اهل بیتو د اهل بیتو په حقیقي دین پسې لاړ شه. والله قسم که موږ له تاسو سره بغض لرو، والله قسم که موږ له تاسو سره دښمني لرو، یا د الله په ذات قسم درته کوم چې په دې مبارکو ورځو کې توري صاحب وکسه یا الله په ذات قسم درته کوم د خیر اراده درته لرم، یا الله په ذات قسم لکه څنګه چې سنیان ورونو ته د خیر اراده لرم هم تاسو تم داسې د خیر اراده درته لرم. یعنی کله وخت کې چې د اهل بیتو حقیقي دین او عقیده قبول کړي هیڅ شی له لاسه نه ورکوي. اوس د اهل بیتو په نامه چې کوم دروغ تړلی سوي دي هغه به له لاسه ورکړي. اهل بیت حقیقي عقیده یې ومنه، حقیقي ایمان او عملی قبول کړه، اهل بیت به دې تاسې زیاته مینه به دې ورسره پیدا سي، زیات محبت، دا دروغ به درنه ورک سي. لټنه وکړه، کتاب وګوره، په حقیقت پسې سه، قرآن کریم راواخله، یو آیات ترجمه ګوره، اردو ژبه باندې ګوري، په انګلیش ژبه باندې ګوري، په پښتو ژبه باندې ګوري، یو آیات ترجمه یې ګوره چې کوم عالم تا ته خوند درکړي چې هغه واقعي او رباني او حقیقي عالم د هغه خبره اوره، په تاریخ پسې لاړ شه، تاریخ مطالعه کړه، بیا دې په قبر کې څوک نشي خلاصولی، په الله قسم کړي څوک په قبر کې خلاص کړي. ښه
کوشش وکړه مطالعه وکړه. خبره نه زه تونه بهتر خبرم نه زه هغه رب پوهېږي پوه شولې څه کابر کې اهل بیت پوهېږي څه کابر کې به تو مول څه خلطوي ما به څه خلطوي پوه شوې. لا الله نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي. ښه په دې کې شک نشته چې الله جل وعلا علیم ذات ده. ما او تا ته عقل را کړی دا پیغمبر علیه السلام سي را لېږلی قرآن ما او تا ته را لېږلی دی د دې دپاره نه ده را لېږلی چې ما ته قرآن او پیغمبر شاته غورځار کړو بیا ووایو چې الله ښه پوهېږي. نه ما ته به په قرآن عمل کوو چې قرآن څه خبره راته کړې ده محمد رسول الله څه خبره راته کړي په هغې پسې به ځو. دا اوس ګوره ما له تا سره څومره بحث وکړو ما د صحابي خبره تا ته کړې ما د ملا خبره تا ته کړې خو قرآن درته وایم چې الله داسې وایي په قرآن کې دی الله جل وعلا قول داسې ده په قرآن کې خو تا خو باید داسې ویلی وای چې بلکل زه قرآن منم. نو الله دې توفیق در نصیب کړي چې په حق پسې سي او د حق په لټه کې سي. صحیح ده بس کلمات یې راکړه کلیسه مونږ بس مسلمانان یو پوه شولې ډیوټۍ دي مونږ چې ګورو هغه نه وي راسره ټایم نه یې پوه شي تپلیلان دي مونږ د خلکو لاندې ډیوټۍ دي پوه شو. ښه مننه کوشش وکړه چې کتاب وګورې او په مطالعه پسې سي. ښه توري صاحب ورځه بل څه سوال خو به نه لري که ټایم میلاو شو نه جار بس ډېره ماته ټایم درکړو انشاءالله ټایم میلاو شي بیا به در سره بحث کوو مشکله نه ده. مننه الله مو ملس خدای مو هدایت نصیب کړ الله مو د حقیقي دین هدایت نصیب کړ الله مو سره الله مو ملس.